د دې کورونو د ویډیوګانې چې د زنانو د نشر شوي دي د اکثر دې قسمه نشر شوي یوه د دې سره بله مسله تعلق ساتي شیخ احسان صاحب بخښنه به غواړو که خبره اوږده شي اجازه دی د زنانو په دې ودونو کې او پروګرامونو کې چې دا زنانه دا ویډیوګانې کوي دوی دومره تباینې وکړې دومره تباینې چې د خلکو کورونه ته به وبرباد شو او ما ته شخصي د یو کس قصه معلومه ده زه یې پېژنم هغه وایي د خپل د ترور د زوی کیسه کوي هغه وایي چېرته دا فیسبوک کې او په دې دا سوشل میډیا کې چې دا ویډیوګانې کتلې د خپل کور ویډیو به کتلې چې ته زنانه ګډېږي او پروګرام د خوشحالي او مسافرۍ کې وه داري کې خروج لګولی ده او تللی ده خپل کور 3 زنانې چې دی هغه وچلې شي 3 زنانې او بیا په هغه باندې کیس او حکومت نیولی او د څه د لاسه د موبایل د ویډیو د لاسه یعنې زما د خویندو ته دا نصیحت دی چې یعنې الله نه ویرېږئ معنی دا شو چې خویندو ته دا نصیحت دی چې یعنې خپل تصویران د پردي خو پرېږده خپل تصویران موبایل کې ساتلو ته ضرورت نشته او زه ګوره دې وروڼو ته دا وایم دې وروڼو ته دا هم کېدای شي که څوک پکې زړه ته دا هم راوړي چې ډېره باندې پابندیانې لګوي دې وروڼو ته دا وایم چې د خپلو ښځو تصویران مه وایه هغو ته چې تصویران وباسئ او ما ته یې راولېږئ هېڅ ضرورت ورته نشته نه دې رالیږي او کله داسې مو شي د دې زنانه نه نمبر غلط شي او بل چا ته یې ولېږي نو بیا به څه کوې نو څه ضرورت دی چې ښځې ته وایي چې ما ته خپل تصویر راوښیه او ما ته داسې سټایل کې راولېږه او داسې سټایل کې راولېږه او دغې کې راولېږه دا ښه کار نه دی نو زنانه دې خپل تصویران هم په خپل موبایل کې نه ساتي ځکه چې هېڅ پته نه لګي او خاوند له هم په کار دی چې دا تصویران نه راغواړي او بیا د ودونو کې او د ښادیانو کې او په دې پروګرامونو کې دا زنانه د الله نه ویرېږي وره دا څومره زنانې چې ناستې دي یا د چا مور ده یا خور ده یا لور د خلکو عزتونه ناستې د دوی نه داسې ویډیو کول او بیا نشر کول چې زموږ پروګرام او خلک پکې ګډېدو خوشحالي دا ګوره ګناه ده او دا جرم دی نو الله سبحانه وتعالی دې رحم وکړي او انشاءالله دې سره چې کومې خبرې تعلق ساتي هغه بیا چې ته په نورو نشستونو کې پوره کړو هذا والله اعلم وصلی الله علیه